دا بزرگ وی خوب اینما خوب کې یو سړی راغی مالا ویزی را پاسه ولا مروان کړم چې کله مونږ د کور نه بهر ته راووتو زویم چې دا زمونږ محله ده خو وی ما ته خپله محله نه ښکاري ناشنا ځای دی زه روان کړم یو باغیچه باندې وردن نه کړم دنه ډېره ښایسته باغیچه ده بوټي دي پکې ګلابونه دي میوې دي پکې زه ګرځم راګرځم بل سیټ ته مې یو محل ولید په هغې باندې حورې ولاړې دي چوکیداري کې وی زه حیران یم چې دا مقام دا به د چا وي دا دومره ښکلې باغ او دې کې دننه دا بنګله دا محل دا به د چا وي وی دا زه چې چا به ولې ما دې را سره بیا میلاو شي ما دې تپوس وکړو ما دې وی چې حیران یم چې بالکل حیران یم وی ستا به دا خیال چې دا به د یو لوی انسان مې چې آو دا خو به یو لوی انسان یو لوی عمل بکی دا مقام او دا باغچه دا به هغه ته چې دی هغه میلاویږي ما ته وی ته خبرې چې داسې دي مې چې نه وی چې دا تا د کوم باغ په نظر باندې راځي دا یو انسان دی دا د هغه قبر دی او دا بنگله چې اینه دا بنگله دا د هغه محل دی دا د هغه لپاره تیار شوی دی مې چې دا پیر پرشتي د څه انتظار کی وی چې دا هغه د مرګ وخت نږدې شوی دی هغه وفات کېدو واله دی دې ځای ته به چې دی هغه رارسي نماز الله خپل خیال کې وی چې دا به یو لوی بزرګ یو لوی انساني دا دومره تیارې د هغه لپاره شوی دی وی ما ته وی چې دا تبه حیرانېږي خدا د هغې معمولی او کمزور انسان محل دی چې هغه صرف سحر او ماښام د قرآن مجید لږ تلاوت کی دا د هغه لپاره دا محل تیار شوی دی چې هغه د قرآن مجید لږ تلاوت صرف کی سحر کې قرآن لږ روالی ویل ولی ماښام کې قرآن روالی لږی اول ولی دا د هغه لپاره تیار شوی دی نو آیا چې یو سړی د قرآن مجید تلاوت بار بار کی ډیری کی مسلسل کی دا غي سره عملی اومي چې دا انسان به کم مقام او کم مرتبه وي